د فوټبال فدراسیون په نوښت د زابل ولایت په مرکز کلات کې د زابل په شمول د 4 ولایتونو لکه کندهار، غزنی او هلمند د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې شاوخوا یوه میاشت به دوام ولري. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤل احمد ولي زابلي وایي د فوټبال د ودې او پرمختګ لپاره دغه سیالۍ په لار اچولې تر څو ځوانان د نورو ولایتونو له لوبغاړو سره بلدتیا پیدا کړي او په راتلونکي کې زابل ته لاسته راوړنې ولري. د دې ټورنمنت هدف زموږ دا ده چې په زابل ولایت کې د فوټبال پرمختللي سیستم سره د لوبغاړو بلدتیا او د راتلونکي اتلانو لیګ دپاره زموږ د زابلي ځوانان چې ګډون کوي د هغه د بلدتیا دپاره موږ جوړ کړی. د دې وروسته به موږ په خپل مابینځ کې هم لوبې جوړوو چې د کمسینو تر مابینځ او د 14 کلونو 14 کلونو 19 کلونو ترمنځ چې موږ په عصري ډول لوبې جوړوو انشاءالله د زابلي د فوټبالانو د پرمختګ لپاره. بل لوري بیا لوبغاړي خوښ دي چې ورته داسې سیالۍ په لاره اچول سوې تر څو د ولایتونو په سطحه لوبې وکړي او له ولایتي لوبغاړو سره بلدتیا پیدا کړي. دوی له تجارانو او مسؤلینو څخه غوښتنه وکړل چې داسې نورې سیالۍ دې هم ورته په لار واچول سي. د زابل د ځوانانو لپاره دا خورا مهم او ښې بازیانې دي تر څو د زابل نوي ځوانانو لپاره د نوي نسل لپاره د دې زمینه برابره چې د ولایت په سطحه باندې فوټبال وشي او د زابل ولایت فوټبالران د دغه لوبو سره د ولایتي لوبغاړو سره بلدتیا کې دا ډېر مهم رول لوبوي. دا خو د نوي ځوانانو د تشویق په خاطر باندې ځوانان تشویقي او د سپورت پرمختګ لپاره ډېر مهم دي. دا خو د هغو لپاره ډېر ګټور دي چې ولایتونه بل ولایت ته ولاړ شي دوی خپل لوب ترسره کړي رسم و رواج او هر څه په دې کې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ زابل د ورزش په بېلابېلو برخو کې د 12 ولایتونو د کوربتوب ویاړ په غاړه درلود.